راغلی دی دربار تا گناہگار مالا، راغلی دی دربار تا گناہگار مالا، پتیرو گناہونو تو بگار مالا، تو بگار مالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم لقمان حکیم د خپل بچی تربیت کړی دی په ښایسته آدابو په خویونو. دغه وصیتونه په ډیرو فایدو باندې مشتمل دي، ځکه قرآن کې الله تعالی موږ ته را نقل کړی چې هغه د بچی تربیت په هر اعتبار سره کړی دی. اخلاق او ته ښودلې، عقیده او ته ښودلې، اعمال او ته ښودلې، دغسې د بل سره معامله چې ته ویل کې معاشره، د معاشرې آداب یې مو ته ښودلې چې د بل سره معامله کې نو د کومو آدابو لحاظ به ساتې. د هغې بیان یې ورته کړی دی چې شریعت کې موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم هم د هغې بیان کړی. سویت په معاشري په لحاظ باندې ویلي ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. کبر او غرور به ځان کې نه پیدا کړي چې عام انسانان ځان نسبک ګڼي، ځان په اوچت ګڼي. دې ته ویل کېږي زموږ ستاسو په شریعت کې احتقار الناس. یو سړی عام خلک سپک ګڼي په دې وجه چې یاره د سره علم دی، د علم په وجه باندې چې چا څه علم نه دی هغه ځان سپک ګڼي، یا کم د دنه په علم کې کم دی نو سپکې ګڼي، یا یو انسان څه سلطت ته قوت ته یا عهده ده ورسره او بل یو تن څه هغه عهده نشته، د دې عهدې د وجې نه هغه بل تن سپک ګڼي، یا د سره قوت ته طاقت ته ورسره بل هغه د دنه کمزوری دی، د خپل قوت د وجې نه هغه سپک وګڼي، یا د سره مال دی هغه بل سره مال نشته، د دې مال د وجې نه هغه سپک وګڼي. دې ته ویل کېږي احتقار. دا ډېر لویه ګناه کبیره ده چې یو تن را ولګېږي عام مسلمانان سپک ګڼي، عام انسانان سپک ګڼي. دا ډېر لوی جرم دی. حدیث کې دا راځي چې دا د انسان دپاره پوره شر دی، پوره شر. اوږد حدیث ته تاسو اورېدلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې د مسلمانانو حقوق بیان کړي چې لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. ای مؤمنانو یو بل څه حسد او کینه مه کوئ. یو تن الله نعمت ورکو تعالی نه دی درکړی، ته اوس حسد مه کوه چې دله دا مال الله ولې ورکړو، دله الله دا بچي ولې ورکړه، دله الله دا شان او مرتبه ولې ورکړه. دا حسد په زړه کې مه راوله. ورور دی هغه ته الله ترقي ورکړه، هغه الله تقدیر کې لیکلی، تعالی هغه در نه کړه، دا د الله ورکړه ده.
نو ته په زړه کې د ورور سره کینه او بغض مه راواله. عزیز دی دی تربور دی دی هغه الله ترقی ورکړه تا لعنت درکړې په زړه کې د هغه سره کینه او حسد مه راواله. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړو چې دا به نه کوئ دا د انسان نیکۍ نه بربادوي. و حسد مه کوئ د یو بل سره. دارنګې ولا تباغضوا د یو بل سره بغض مه کوئ. نفرت کې راولګېږي بس د هغه څه دې ورانه ده په غیر د څه موجب شرعي نه. که یو تن عقیده د کفر ده ته ترې نفرت وکړي د عقیدې د وجې نه، یا یو تن مرتکب دی په ګناه کبیره کې دعوت دی ورته ورکړو ستا په دعوت پې اثر ونه شو، نصیحت دی ورته وکړو نصیحت اثر پې ونه شو، اوس ته رالګېږي د هغه څه ته بیکاټ کې خو دغه عمل نه نفرت کې ټیک ده دا تعالی شرعاً جایز ده. دا نشته صرف د دنیا په معاملاتو په وجه باندې ستا دغه څه ورانه ده. نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي دا به نه کوئ ولا تباغضوا ولا تدابروا. تدابر دې ته ویل کېږي چې دا د هغه نه مه خړئ دا بل د ده نه مه خړئ، یو بل سره میلاویږي نه، د یو بل سره ملاقات نه کوي. وایي دا مه کوئ وکونوا عباد الله اخوانا، الله بندگان شي رونه رونه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وی مسلمان د پاره پورا شر دا کافی ده، دا غټ شرری انسان ده او غټ په فساد او په نقصان کې دا انسان واقع ده. ان يحقر اخاه المسلم چې سړی بل مسلمان سپک وګڼي، تیزان نه سپک ګڼي، مړه دا په څه کې ده او دا څه حیثیت ته لري، توجه ته نه ورکې، سپک نظر ورته کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا د انسان پورا شر ده پورا شر. بیا ورپسې فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام دمه وعرضه وماله. مسلمان ټول په ټوله په بل باندې حرام ده. د مسلمان اینه تویول حرام دی، په ناحقه ته د مسلمان اینه تویه کې ادنا مؤمن ولې نه دغه اینه تویول، دغه مال بربادول، ترا اولګي دغه مال په خیانت والے په دوکوي واخلې، په رشوتونو په ذریعہ باندې واخلې، دغه سي چلو ته جوړ کې د دې په وجه باندې چې ردنه مال واخلې او عرضه دغه بیزتیو کې په هر طریقه دا د مسلمان حرام ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان سپک ګڼل دا ډېر لوی جرم ده، ګناه کبیره ده، ډېره لویه. دیو جن شریعت موږ تاسو منع کړي چې یو سړی به بل مسلمان سپک به نه ګڼي. قرآن کې الله تعالی موږ ته دونه تاکید کړی ده چې عام قوانین او احکامو کې طریقه د قرآن دا ده چې کلم الله تعالی حکم سړو ته وکړي هغه حکم ښځو ته ومي، ښځې مستقل نه ذکر کړي. التابی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، ایمان والو منځ پابندي کوئ. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، مؤمنانو مانځه ته چې پاتېږئ او اودس وکړئ. په دې کې ښځې نه دي ذکر کړي، ښځې تابع دي د سړو. په احادیثو کې هم دقسې دي. وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النساء شقائق الرجال، زنانه دا د سړي حصہ ده. کم حکم چې سړي ته که حکم به زنانه ته کومه، حکم چې خاص احکام دي د زنانو چې احادیثونه معلوم دي چې هغه پوری خاص دي، یا کوم احکام سړو پوری خاصي په احادیثو کې اب سړو پوری خاصي نو په ټول په احکامو کې شریکي. لیکن دا حکم چې الله تعالی موږ ته ذکر کړی ہے نو په دې حکم کې زنانه مستقل ذکر کړي، سړی ذکر کړي، سړو په سی بیرستو زنانو ته مستقل کلام کړه. یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم، یو قوم دی بل قوم پورې مسخره نه کوي، استهزاء دی پورې نه کوي، ټوکې دی پورې نه کوي، هغه د سپک نه ګڼي. اولا نساء من نساء، مستقل حکم یو کو، زنانم دی بل زنانه سپک نه ګڼي. وجه الله ذکر کړی دا عسى ان يكن خيرا منهن او عسى ان يكونوا خيرا منهم. دی علماء دوه معنی کړي، یو معنی چې ادا کړی دا عسى ان يكونوا خيرا منهم کې دې شي تین سپک ګڼي، آینده وخت کې دا سړی الله تعالی باندې زور ورکی، تا باندې غالب کی چې په کوم سبب په تکبر کې اق اسباب باغت الله ډیر ورکی ستا په نسبت تا نه به واخلي هغه ته به الله ورکی. نن تاسو سپک ګڼلې سبب به تاسو سپک وګڼئ. په دې ټیم کې سپک سړی مګړه د لپاره که سبا د صدا سبب نه وو کسب به تاسو سپک نه ګوري. یو معنا علماء دا کړي عسى لفظ چې الله استعمال کی عسى من الله واجب،
الله تعالی چې لفظ د عصا استعمال کی دا په معنا د وجوب سره یې معنا د قص اکثر کیږي چې کم کسبک غنل ده اق کسبک کسان د غي د پاره به سبب سر درد الله ګرځوله او د غي په وجه باندې د انسانان الله ذلیل کړي دي خوار کړي دي دویمه معنا دام دا عسان یکونو خیرا منهم چې دا انسانان به د الله په نسبت باندې غوړي وجه دا ده یو زمنګ تاسو نظر ده او یو د شر نظر ده زمنګ تاسو په نظر کې اوچتواله خکتواله دا په مال باندې ده ظاهر په صحت باندې ده دا رنګ په هدي باندې ده او په ظاهري علم باندې ده د دې سړي تعلیم اعلی ده ډېر اوچته هدا باندې لګیدل ډېر اوچت نو بس دا به اوچتي چې الله دې هدا چا سنشته یا بس پکې دې سړي سره مال له دې سړي سره قوت او طاقت ده زمونږ تاسو په نسبت باندې ظاهر کې تول لا ده لیکن د دې شی نو حقیقت د الله په نسبت باندې نشته الله په نسبت باندې تول د اوچتوالي همدارنګه تول د ذلت هغه په دین او په تقوا ده يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم اے خلقا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ما تاسو پیدا کړی د نارینه او زنانه تمام انسانان د آدم علیه السلام او د حوا نه پیدا دي آدم علیه السلام مستاسو د ټولو پلار ده که هر نسب سره څوک تعلق لري هر زبان سره تعلق لري آدم علیه السلام پلار ده دا د څه شو لکه یو ورور را لګي بل ورور ته کیره د پلان کې زویا هغه ته د چانه پیدای ورور بل ورور ته پیغور د نیکنه ورګي ورور بل ورور ته پیغور د پلار نه ورګي خو د کم پلار نه چې دا ورور پیدا ده دا مو څه پیدا ده دغه چې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته وایي او الله مونږ ته وایي چې تاسو د آدم نه پیدای ته یو پلار اولاد په فخر باندې کوي په نسبونو باندې یا په نور شینو باندې په فخر نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به پسیرستو وای ان اکرمکم عند الله یتقاکم عزتمن تاسو په نزد الله په نزد تقوا چا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر خطبه وا حجۃ الوداع کې او داسې خطبه وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې تمام صحابه ته ویلو چې کېدې چې زما تاسو سره ملاقات ونشي صحابه وویل ومن به حجۃ الوداع ویلو چې حجۃ الوداع د خو معنی نه پیدلو او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین وروسته وفات شو منګه په معنا پوښو چې دا خو مخخه غختل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمنګ نه هغه عرفات په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و چې اے خلکا تاسو ټول د آدم علیه السلام نه پیدا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی د عربي په عجمی باندې فضیلت نشته چې د عربي دی او بل یو تن لغت عربي والا نه ده دا بداغي نه غوري ولا لعجمی على عربي او د عجمی په عربي باندې فضیلت نشته اولا لاسود على احمر رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ تاکید د پاره ویلي او وخت اکثر اسود عربو د عربو علاقه ګرمه وی رنگونه تروای طرف ته مایلو او عجم چې کومو رنگ کې سپینو احمر داغه تعبیر کړه الا بالتقوى نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صرف په تقوا فضیلت ده چې چا کې تقوا وا د الله تعالی په نسبت افضل انسان ده اگر که پیسې وسره نه علم وسره کمی دا رنګ صحت به کمزوري لیکن علم وسره نشته تقوا وسره اعلی درجه کې موجوده ده دا انسان د الله په نسبت افضل دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي ويرب رجل ذي تمرين ډیر کرته انسان به ساده جامع به چولې ذي تمرين معنا اعلی جامع به هم نه که فقیر دی غریب دی خلیباس چولې نشي او مدفوع بالابواب په دروازه باندې به څوک بریدیم نه خلک وي مړه څوک خوار غریب سړی دی لری شه پروا به هم څوک نه ساتي خو لو اقسم على الله لابرا په الله باندې قسم وکي لابرکو الله تعالی به په قسم کې بری کوي انا دون قیامت دې د الله په نسبانه چې الله ته وی الله ستا په ذات مې د قسمی ته باران کې الله باران کوي الله ته وی چې الله ستا په ذات مې د قسمی د پلان کې شی به موږ لرا کې الله غشي ولور کوي غمرګرو لور کوي اقسم على الله لا بر صحابه کې دغه څه کسان موجودو په تابعینو کې دغه څه کسان موجودو چې قسم به وکړو او څه چې به وغختل هغه ول سم ور الله ولور کوي خو ډیر قیمتي انسان دی د الله په نسبت باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي
چې تاسو لباس باندې یا په مال باندې یا په ډیروالي د علم باندې یا په مرتبه په هده باندې دا د انسان قیمت او کتواله مگر زوای ان اکرمکم عند الله یتقاکم، د الله په نسبانه عزتمن انسان هغه تقوا والا ده. دیو جنا انسانان به څوک سپک نه ګڼي چې یو تن را اولګي بل سپک وګڼي، دا ډیر لوی ګناه ده. لقمان حکیم خپل زوی ته د ادب خودلو چې ولا تصعر خدك للناس. انت تصعر سمانا ده سعر عام علماء د یو بیماری ده چې د اوخ په دې څټ کې راشي، دا هغه د وجه نه است د اثر کوک کړي څټ او د اثر کوک کړي د سمې طرف نه هغه بیماری د وجه نه. نو تصعر معنا ده چې انسان کې دونه کبر ده چې څوک څه خبرې کوي نو د سره هغه ته متوجي کیږي نه، ډیر د کبر د وجه نه چې مخ ته اړولې هي ته ګوري نه د کسبکو تخکاری چې دا څوک ده توجه له سره ور کوي نه، او کله دنه اوچت سره راغې سمو ته پازيږي توجه له ور کوي دا باندې کې ولا تصائر خدك للناس. خلقونه به مخناړې په وخت خبرو کې بلکې انسان ته متوجه کیږي، کاغه غریب ده هم ته متوجه شه، او که قربت نشته اوچت مرتبه والا دې ته متوجه شه، دا خبره په توجه باندې واوره. ځکه چې انسان کې تواضع ماده راشي د انسان به الله اوچته، کوم انسان کې چې ماده د تواضع دا انسان به الله ول عزت مولور کوي، الله به اوچته، او دې عمل په وجبانه به انسان د الله د غضب نه بچي. کوم انسان چې دا ماده پکې و نو دا اسباب دي د پاره د نقصان د انسان. حدیث کې دا راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانو، ابو سفیان رستو ایمان راوړی فتح د مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر مقابله کړې، رستو الله توفیق د ایمان ولا ورکو اعلام مؤمنو بیا رستو دغه ابو سفیان چې کله مړ کېدو خپل لور ته ویری جو ما اون جاړې کوم وخت نه چې په اسلام کې داخل شوی ما دا غي نه دی خو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت عمدن قصدن نه کړه، داغه د سنت مطابق ما خپل ژوندۍ تیر کړه. نو دا ابو سفیان روانو، بلال لجان کو ناستو، صہیب ناستو او عمار ناستو، دا غریبانان صحابه په مکه کې په مکه مشرکان سره سخت ظلمونه او زیاته وسکړو. خپل منځ کې بس دا خبره وکړه وما اخذ سيوف الله من عنق عدو الله، ويجب خبره ده د الله تورونه بس دا بچونو دونه جنگونو کې بس بچو تور اونواله شو، احد کې بچو، په بدر کې خپيويستره په طرف باندې وته، په نورو جنگونو کې احزاب کې بچو، نور مقابلو ته ابو سفیان راغله ونه لګیدو، او اخر کې ایمان کې داخل شو. خبره دی خپل منځ کې وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره ته واوریدله نو ابو بکر صدیق ته په غوسه شو او ته ویل اتقولون هذا لشيخ من قريش، واذا قريش یو مشر ده تاسو دا غي په باره کې دا خبره کوي، ته خو ابو سفیان د رسول الله څخه ده د قریش سید ته مشر ده. بیا د ابو بکر صدیق دې خبره نه رستو راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اې الله نبی پلانکه صحابین استو د ابو سفیان په باره کې دا خبره وکړه، او ما ته دې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته ویل یا ابو بکر لعلك غضبتهم، تا ټیک دا غوته دا خبره کړې دا اسنه چې په دې خبره دې خپه کړې نه، عمار دې خپه کړې نه، بلال دې خپه کړې نه، دا صہیب دې په دې خبره خپه کړې نه. ان كنت غضبتهم، کتاب دې خبره خپه کړې ته الله خپه کو، الله بسنانه په دې باندې خپه. بلال او صہیب ته ول استاد خبره او چې سبب دا غي د خپګان شي. ابو بکر صدیق زر دغه مجلس ته راغی او غدری وانه تی ویل چې ما په دې خبره خپه نه کړلې او خپه خو نه شوي. هغه ته نه غفر الله لك يا ابا بکر، الله تعالی بخنه وکي موږ ستاسو خبر خپه شي نه. دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته اهتمام راکړي چې ګوره یو تند سپکو غنلو ټیک ته تاسو سونه ویل، لیکن پزړه کې هغه ته دوک راغی، هغه ته خفګان راغی، هغه ستاسو په دې رویه باندې خپه شو چې خیریم د تهونه کی، نو دا سبب شو د الله د خفګان د پاره. د حدیث نه دا معلوم شو چې الله په دې خپه کیږي، وای کته هغه خپه کړي الله به ته پاغي باندې خپه کی. دیو جن مسلمان سپک بسړی نه غني، تا نه په علم کې کته ده، په مرتبه کې نه کته ده، په هدا کې نه کته ده، تعالی الله واک درکو، قلم یې دل درکو، ستا په دې قلم کې الله یو کار په حاله چولې ټیک ته اوس چلیږي، خرستو به حساب کتاب خوږيږي،
خو په الحال په دې دنیا کې ستا په دې قلم نه سوزي په دې کې څوک بس پک نه کړي چې تعالی څوک رال او ته هغه سپک وګڼي دا احترام کو عزت کوا کته دا هغه سبد رویه وکړه سبب الله تاسو مقص کوي کما تدین تدان وبالکیر الذی تکیل تقال چا سې څنګه اقصی وتا سره کیږي اګه کما پیمانه دي چاله څور کول پک پیمانه بتا ته الله تعالی درکې تا خلق د سپک غنل تا باندې الله داسې کسان مسلط کی جيبه بتا سپک غني دغه سی بیزتی بستا کیږي او کته د عام مسلمانانو عزت کو اکرام دې کو سپک نه غنل ستاب الله بیزتی نه کوي ستانه برمو دغه پزړه کې بستا احترام پوری دي ستا قدر وکي ستا اکرام وکي تا طرف ته متوجه کیږي دیو جن شریعت موږ د دې نه من کړي چې خبر باندې کې ولا تسعر خطك للناس مخ بناړه په وخت خبرو کې چې ډېر د کبر د وجنه هغه طرف ته متوجه کیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت ده کلام هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ملاو شو نبی صلی الله علیه وسلم وې څوک بچو سره ملاو شوی نه ایرودیو بته خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ملاو شو وځه خالته کې بنا سود نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر سخت مینه به د نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر متواضع انسان دی او کله به چې خبرې کولې انسان ته پوره را متوجه کېدو چاله به چې لاس ورکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خوستو ترڅو پوری ځای کس په لاس نه پرېخه او خبره به ختم شوه نه نبی صلی الله علیه وسلم باغی طرف ته متوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخی عادت من تم خودله په حدیثو کې چې د مسلمان هغه قدر بسړی کوي اکرام عزت به کوي لقمان حکیم خپل بچی ته ویلی ولا تصعر خدك للناس هم ولا تمشي في الارض مرحا ذم ادب ده چې بزمکه کې روانه مزل کې نو په کبر باندې بنځه هم مشینه مراد مزل له او د مزل سره ژوند له ټوله کبر او غرور به انسان ځان کې نه پیدا کوي په مزل کې هم غرور نه کوي په عام حالاتو کې هم غرور نه کوي بلکې تواضع او عاجزي به کوي پس یرست وجوای چې الله تعالی د هغه چا سره مینا نه کوي مختال فخور چې کبرجن ده او فخور ده فخور يعد محاسنها هغه د خپل ځان صفاتونه کوي سورۃ بنی اسرائیل کې الله موږ ته وجه بیان کړي چې انسان اول کبر کوي انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا که یو سړی کبر کوي خو دې د وجه نه کوي چې درونی کبر وو کی ته دونه درونی جسمه کوشله انا دونه غټي دنګ جګرته ورسېږي ته په څه باندې کبر کوي قوت په لحاظ باندې چې واخلي انسان کته شه ده هیڅ قوت نشته طاقت نشته دونه کمزوري موږ تاسو چې د حیواناتو نه کمزوري حیوانات خوراک کوي پخلی ته ضرورت نشته حیوانات شپه تیری بسترو ته ضرورت نشته چرته به دکانونه د حیواناتو نه دغه بازارونه بنئ او نه به چرته حیواناتو کپنې روانې کړي د ټولي دنیا کې چې دا کمی ترقې نه دي دا زموږ تاسو زو په علامه ده ګرمۍ شینو ته محتاجي غیر جدا کپنې دي تیار نه کیږي د یخنۍ اسباب ته محتاجي رهایشونو ته محتاجي دا ټول ژوندۍ په دې باندې لګي کی دا دلیل د زمنګ په سبب باندې حیوان ترکاری خوري غیا خوري بغیر د پخورنه حیوانات غوخي خوري بغیر د پخورنه من تاسو بغیر د پخېدو نه شو خوړل کوم خوړل اکثر تی امراض دغه لپاره پیدا کیږي هضم په میدان راولي دام نشو کوله په دغه لحاظ باندې کمزوري د قوت په لحاظ باندې کمزوري د طاقت په لحاظ باندې د حیواناتو نه کمزوري عام حیوانات دونه خوراک کوي چې دغه په نسبت موږ تاسو چې نه ده انسان ولی کبر کوي عاجز انسان ده دیو نه کبر باندې کوي ولا تمشي في الارض مرحا بل کم اسباب دي په من کې د کبر هر حالت کې الله ته موږ محتاج هر حالت کې کله وغواړي انسان په کبر روان دی او کله وغواړي لازم کبوش لیکته به کې بوش الله قادر دی په دې ډیر انسانانه په اسمه کبوته دي قارون روته فخرج على قومه في زينته ډیر په دبدبه روته د موسی عليه السلام په خلاف سریم ځان سراويست خپل خادمان ځان سراويست عام دول او زینت ښکارا کېدو د پاره الله فخسفنا به وبداره الارض پزمک الله دن بودلو او وسم ژوندې د حدیث کې راځي پزمک کې حرکت کوي جنبش کوي فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه قیامت پورې په غزمک کې روان دی دغه حال له ولې سړی کبروږي بل زمنګ تاسو د بدن چې واخلې په دې بدن کې دا یو سړی د زمنګ تاسو ولې موږ سړی کبر کو نه کته کېدو ته ټینګ دی نه پورته کېدو ته ټینګ دی کبر پېشر پورته شو ارڅ خراب که کته پریوتم انسان مرګ ته ورځي دا غزړه حرکت ته زمنګ
کله کې بند کو به بمړی پاسات باندې خدغه نظام الله روان کړی دی دی وجنه هر وخت موږ تاسو لا تواضع عاجزي په کار ده ولا تمشي في الارض مرحا وي بس مکه کې په کبر او په تکبر باندې مګرځا او ما په کبر او په غرور باندې ژوندۍ تیروا بلکې په عاجزۍ ژوندۍ تیرول په کار دي او وجه تو خدلا چې الله تعالی د مختال فخور سره مینا نه کوي مختال متکبر ته وي ځان اوچت غني زتا سیمو ز هغه سیمو او فخور دي ته لګيږي یو معنا يعد محاسنه خپل کمالات حسابي ما دا کړی دی او ما غسی کړی دی زه دونه او خيار ما او دونه زین الله را لرا کړه دې ته لګيږي فخور اکثر دا ماده په موږ تاسو کې موجوده ده الله دې عافیت معاملې موږ سره وکړي کلم چې په مجلس کې بس هر یو انسان هغه د خپل ځان د کمالات بیان کوي ما د څه وکړو ما غسی وکړو ما د چلو وکړو دې ته لګي فخور و دې سره الله مینا نه کوي نو دیو جن ایزان کې تواضع عاجزي پیدا کړ چې تواضع عاجزي پیدا کړه الله تعالی به انسان پورته کوي من تواضع لله رفعه الله یو سړی دې دا خلکو څخه اخلاق چلای دي خو اخلاق په فایده غدا ده یو دې انسانانو سره مینه بل انسانان بد ته دعاګانې کوي بل ودا انسان د بدی څوک به بیان نه کوي هر یو تن به خصيفت کې الکه ښه اخلاق والا انسان دی عاجز انسان دی او د خلکو دا گوي حدیث کې راځي انتم شهداء الله فی الارض تاسو په ځمکه کې د الله گواهانه څنګه چې فیصله انسانان کوي د چا په بارک کې الله قصې فیصله کوي حدیث تاسو اوریدل عمر ابن خطاب ناستو رضی الله عنه یو جنازه تیر شو خلک صفاتونه وکړه یاره ډېر ښه سړی دی ډېر نیک سړی ډېر دیندار سړی عمر ابن خطاب الوجبت په دې کې بل جنازه رااله به خلکو بدی بیان کړه چې ډېر خوشی سړی ډېر کبرجن انسان ډېر بد اخلاق انسان عمر ابن خطاب الوجبت صحابه دنه ته پوسو کو چې دا څه وجه ده چې په اوله کې متا وجبت ویل دویم کې مې وجبت ویل هغه ته حدیث بیان کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستوما دغه یو جنازه تیر شو خلک صفات وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم الوجبت بیا بل د ستیر شو خلک بدی بیان کړه چې را خوشی سړی او بد اخلاق سړی او خراب سړی نبی صلی الله علیه وسلم هغه بارک موجبت ویل صحابه ته پوښتنه کو چې اې د الله نبی دا ولی په بارک کې متا وجبت ویل دویم کې دی وجبت ویل دا ولی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل و انتم شهداء الله فی الارض تاسو گواهان د الله په ځمکه کې تاسو چې کله داغه صفات وکړو بس هغه انسان الله جنت ورکو ځکه د خلکو څخه معامله کړی دا اخلاق د خلکو څخه چلولي خلکو ته ښه نظر کړی دی کبر او غرور په نه دی کړی په دیو جن خلک تعریف کوي صفات یې کوي دی بل هغه سي معامله نه دا کړی دیو جن د خلک بدی بیانای وي تاسو د الله شهیدانی گواهان او قاضي چې فیصله کوي د گواه د گواہی مطابق هغه فیصله کوي د حدیث کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب هم دې خبره تراکو چې خلکو سره مخلوق سره خسته معامله پکار ده او بیا عام انسان چې هغه په مرتبه کې کمو په علم کې کمو دغه شان په مال کې د نه کمو په وجاهت کې د نه کمو په هغه باندې خو به شفقت کول پکار دی شفقت پاسنی سره هغه سره حسد باندې کې کشری باندې به شفقت کې الله تعالی واستعالی به پدې کې زیادت بمراولي چتواله بمراولي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قول نقل له علم متعلق ويوتن علم تنشي رسیدله ترڅو پورې دا صفت ځان کې پیدا کړي نه چې لا يحسد من فوقه چې کوم یو تند دنه په علم کې داغه څه حسد نه کوي ولې د الله د انو چته مرتبه ور کړي او دا دونه کار ددن الله ولې روان کړي دا حسد نه کوي اوسره او لاندې کس چې کوم ده هغه بس پک نه غني ولا يحقر من دونه سوچ په علم کې تحقیق ته هغه بس پک نه غني ټیک دا اوچت عالم ده در الله دا مرتبه ور کړي بل یو تل لاندې ناشته ده داغه سلک شاګردان دي داغه بس پک نه غني بلکې دام یو شعبه د دین هغه روانه ده او ولا يبتغي بعلمه او په خپل علم باندې با دنیا دا ذریعہ نه جوړي چې رز په خپل علم باندې دنیا حاصله کما او مال په حاصل کم نه د دنیا او د مال د حصول لپاره به علم ذریعہ نه ګرځي نو دې انسان له الله په علم کې وخت باندې ترقی او زیادت ولور کوي هغه سي په جاه او په مرتبه کې دا معاملې ده چې تا دا معاملات کو الله بستا په دې کې او چتواله بل راولې بل ادب او تداوله واقصد في مشيك واغضض من صوتك مزل چې کې درمیان ریوي کوا من ډیر تیز په مزازه خپل حد رفتار بسړې زی ته آداب ته خو دې لار کې روانه
د موټر خپل رفتار دی، هغه رفتار کې به تیز هم نه ځي ښکته به هم نه ځي. که حد رفتاري د حد نه دونه تیز ته لاړې چې تیر نشي کنټرول کولی او تاسو څه حادثه وشوه دا ته به په خودکشي کې ځان داخله دونه اندازه کې وځي چې ته ځان کنټرولولی شي. موټر دی د هغې چې کوم رفتار دی که تا ته هر قسم ناشنا حادثه ته راله ستا دماغ ستا لاسونه دا په ځای خپې دې په خپل واکي ته بریک نیولی شي کنټرول کولی شي حد نه به تیزېږي نه. موټر سایکل باندې هم دقسې واله په سایکل هم دقسې واله پیدل مزل هم دقسې واله او که د دې تیز رفتارۍ نه دې خپل اندازې نه بره شوې دا ځان څه ځای ته دی. ډېر کسان موږ تاسو وینو په لاره کې موټر سایکل یې ټیرونه پورته کړي دا درته کمال ښکاري شیطانو ته دا ښودلی حال دا دی چې دا خودکشي ده لکه چې ته دا کار کوې در باندې راواوښتو ورمېږ دې مات شو ځان دې په خپله مړ کړو ځان هلاکت ته وړاندې کول دی د تبعي ته ځان وړاندې کول دی یا ته ریسونه لګې او دونه اندازې ته ورسېږي چې بیا کنټرول کې ځان نشي راوستلی موړې نه دې ګاډۍ ودانګي او اخوا واوړي او دا کې ته مړ شو دا تا په خپله د ځان خودکشي وکړله. شریعت موږ ته آداب ښودي دا څه کمال نه دی. تا موټر سایکل پورته کړو څه چلو شو په دوه پایو لاړې یا په یو پایه لاړې یا په هوا کې لاړې څه توره وشو هماغه شی خو شیطان ورته بد اعمال دې ته خسته کوي د دې دپاره چې هغه جهنم طرف ته ور برابر کړي. لکه دا خو زمونږ دشمن دی شیطان هغه موږ پرېږدي نه. شریعت موږ ته وایي چې ته به درمیانه روي په مزل کې کوې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي سړی په لاره باندې ځي په لاره یو عام کس دی عام سړی دی په داسې ترتیب باندې ځي که چېرته ګاډي ماډیو په طرف دې لاړ شي ډېره پارې ته ضرر ونه رسېږي. که زنانه وه زنانه دپاره شریف حکم دا دی ایاکن حافات الطریق منځ د لارې نه به ځان ساتي زنانه په طرف کې به روانئ. نبي صلی الله علیه وسلم زنانو ته ځل حکم وکړو چې لارې په منځ کې مه ځئ طرف ته ځئ. صحابیاتو بیا داسې عمل شروع کړه چې دیوال څخه به دونه نږدې تلې کله به جامې ته دیوال ونیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم به سم دواره عمل کو. نو په لاره کې شریعت موږ ته دا آداب ویلي په لاره کې به سړی ودرېږي نه چوکونو کې سړی ولاړي پې پیدې دا جایز نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ایاکم وایي تاسو ځان وساتئ د لارو نه په ناسته په لارو به کښېنئ نه وجداره په دې لاره باندې انسان رواني زنانه رواني بل څوک به رواني په لاره به کښېنئ نه. زنانه ته به تکلیف حرج به یوته ډېرې حیاناکې زنانه دې ځي چې به دې ځي ور تېرېږي نو د هغې د حیا د وجې نه په طرف سره ورځي نه ته د هغې دپاره سبب شوې وایي کېنئ به نه. صحابه ویل ای د الله نبي که چېرته زمونږ ضرورت راغی بل ځای نشته او په دې لاره په غاړه باندې یو خبرې ته ودرېدو یا کېناستو د ضرورت په بنا باندې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته ضرورت و وایي د هغې سره بیا د لارې حق به ورکوئ. حق لاره دا ده چا در باندې سلام اچو جواب د سلام به ورله ورکوې او غض البصر نظر به ښکته کوې چا ته به ګورې نه زنانو ته به نه ګورې دارنګې عام کسانو ته به نه ګورې چې هغه کس نه روان ته ورته ګورې بس خپل کار څه به کار لرې خو چار باندې سلام واچو ته به جواب د سلام ورله ورکوې. او نبي صلی الله علیه وسلم لاره به خلکو ته پرېږدې تنګی به نه. شریعت موږ ته دا هم ویلي چې په لاره کې به ضروري شي هغه به سړی نه غورځوي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په لاره کې ضروري شي چا ولیدو ته لرې کړو دا انسان دپاره صدقه ده. و اماطة الاذى عن الطریق ضروري شي د لارې نه لرې کول دا د انسان دپاره صدقه ده چې ځان باندې صدقه کوي او ځان ته خیر په هغې باندې رسوي. نو دا آداب دي د لارې درمیانه روي کوه او واغضض من صوتک اواز دې کته ساته دا ادب یې متښودلی دونه اندازه باندې خبرې کوه چې ستا د وجې نه بل چاته تکلیف نه وي چاته اواز به ډېر پورته کوې نه ولې وروستو الله مثال ورکړی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر وایي په اوازونو کې بدترین اواز دا د خر اواز دی. تشبیه د خر څه ولې ورکړه تشبیه د خر څه ځکه ورکړه چې بې ضرورت هغه اواز پورته کوي تشبیه ځکه ورکړه. خر له پکار دا دی چې کله پې پیټې واچولی شي نو په دا وخت کې ول اوازونه پکار دي چې اواز وکړي چې ما باندې بوج دی یا باندې تکلیف دی په دا وخت کې اواز نه کوي خو چې پیټه یې ته لرې کړو آزاد د پرېخوستو بیا په اوازونو باندې شروع کړي. دې آیات کې موږ ته اشاره ده بې ضرورت اواز پورته کول په دې کې داخل دی په دې کې وعظ هم دی په دې کې بیان هم دی. یو سړی بیان کوي لږ کسانو صحیح د هغې مطابق دې اوس اواز پورته کړي کسان ډېر دي اواز دې د هغې مطابق ته اوچت کړي. دغسې تلاوت دی یو سړی راپاڅېدو مانځه ته خوا کې اوس څوک نشته دی په اوچت اواز دې تلاوت وکړي دونه چې بل بار د خوب نه څوک ونه بازي که کسانو څه خوا کې پراته دي اواز دې ښکته کړي
د دې لپاره چې ټیک د عبادت را پاتېدلې اول به کېدې شي د نمخ کې را پاتېدلې هغه هم د الله عبادت کړي اوس بارام کوي نو په تیز आवाज به تنکه چې هغه د خوب وباسي بلکې په دمه आवाज به ځان ترکه دوجنه عاشر زناوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله आवाज پورته کو کله به ښکته کو کله به ضرر نه به پورته کو چې ضرر به کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به आवाज پورته کو شریعت موږ ته د ادب आवाज کې مخودلې چې ضرورت مطابق په سره आवाज پورته کوي چا څه خبره کې یو کس ته داغه مطابق څه خبره وکړه په دې خبرو کې هم آداب او لحاظ ساتل پکاري چې سره داسې انداز باندې خبرو کې چې یو بل دلجیو نشي یو بل خفقان را نشي په دې خبرو کې په غورونه را نشي اکثر من معاملې دای چا څه لږ خبر اورانه کو لږ خبر اورانه ول څه په غورونه ورکو تا دا کړی یو تا کړی دی فلان دې کړی دی ته څه دا نه دی کول پکار قران کې الله تعالی دې سخت بدی بیان کړي ویل لكل همزه لمزه هلاکت دي د پاره د هر همزه لمزه علما مختلف معنی کړي حاصل ادا ده مخامخ هم در باندې عیب وي ته دسي تا دا کړی تا فلان کړی او پښې شام در باندې عیبونه وي ته په مجلس کې نه تا پسې لګیا دي عیبونه وي په انسانانو پسې عیبونه وي پلان کې داسې ده پلان کې داسې ده پلان کې هغه څه ده په غیر د عیبونه نه د بل کار شته ده نه الله تعالی وی ویل لكل همزه دې انسان د پاره تبعی تبا ده دا هلاک ده د وجنه مخامخ عیب ویل کمال نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر حیاناک انسان یو کار به خو ولیدو چې دا کس پلان کې مخامخ ناروا کار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینوي چې پلان کې دا کار مکوا د سوي ما بالو اقوام بعضی کسان د شي دا کار کوي دا ولنه دي کول پکار رسول الله به څوک نه شرمو وي نبی صلی الله علیه وسلم دون حیاناکو د ځوان جنینه چې هغه واده شي نه په خپل کور کې پرده نشینه دا غنم زیات حیاناکو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به وتن اوریدلو چې یو کار به ورانو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیات وجنه ته خپل نه ویل د سیمه کوا یو تن ته وی چې پلان کې ته وجدا کار به نه کوي خپل به مخامخ نبی صلی الله علیه وسلم خبره نه کوله دون اعلی معیار حیا او تواضع په نبی صلی الله علیه وسلم کې موجوده و نو دی وجنه ادب او تو خودلو ان انکر اصوات لصوت الحمير اوازونه کې بدترین आवाज وي د خر ده د آداب لقمان خپل بچی ته خودلو دا آداب اصل کې موږ تاسو تم دي هم لقمان حکیم د خپل بچی تربیت په دې صفاتو کړه موږ تم شریعت داغي ترغیب را کړه د دې لپاره چې موږ د بچو تربیت مو شي آینده د نسل داغي تربیت په خسته اخلاق او آداب وشي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات درې نبي اشاریه یو منار FM